کال به کال دا ډنګي راځي او هسپتال ډکي خو چونکې اوس تر اوسه پورې انتظامیه خاموشه ده کمشنر صاحب ډي سي صاحب ایسیګان صاحبان دې ټول د زما د خواست دی ډي ایچ او آفیس ته ځکه چې کله مریضان زیات شي او هسپتال ډک شي او حالات تقابونه بهر شي نو دې بیا سپری له زور ورکړي او په نالو کې سپریګان وکړي په کوڅو کې وکړي په محلو کې وکړي د نن تاریخه پورې نه چا سپری کړی دی نه احکامات جاری شوي دي نه څه میټینګونه شوي دي زما دا خواست دی چې که فرض که دې جاني نقصان کول نه غواړي نو د اوس نه د سپری شروع کړي د اوس نه احتیاطي تدابیر شروع کړي او سپریګان دې وکړي او په نالو کې د سپریګان وکړي نو انشاءالله چې سوات او سیدو شریف خان دارالخلافه چې دا به د دغه نه بچ شي د دې ډنګي مریضانو نه بچ شي کال به کال دي دا ای سی صاحب او ډي سی صاحب او کمشنر صاحب دا احکامات جاری کړي چې په کومو دکانونو کې ټایرونه هغه لري کړي په کمرو په کورونو کې چې کمې ګملې وای د هغې نه اوبه لرې کوي د احتیاطي تدابیر وای څه کالي هېڅ چا څه نه دي ویلي او وسه والا چې کم کمپلینټ سیل دی د هغو نمبر چې دی چې کله چا په هغې باندې ټلیفون وکړو او کمپلینټ وکړو نو هغو له ټیم راځي او چې هغه کمپلینټ ونه کړي نو هغه ټیم نه راځي خو د هرې محلې چې کم یو کس د واسه مقرر دی هغه باقاعده خپله صفایي کوي خو تا ته پته ده چې محلې زیاتې شوي دي او انتظامات پوره دي خو محلې زیاتې شوي دي او کسان کم دي نو یو غریب چې سهار شروع شي نو ماسپښین مازدیګر له هغه نشي ختمولی که فرض کا د دې ډنګي په حواله باندې دی یو دغه جوړ کړي پروګرام او د یو کس په ځای دوه کسان کې او محلوله او نالوله ټایم ورکړي ډیرانونه ځای په ځای زیات پراته هغه په ټایم نه چوتېږي نو ډېر ښه کار وشي